الله دې خیر وکړي. یو څو ورځو نه بیا ډېر خطرناک یو عمل شروع شوی دی. دا ویډیو په زول نه دی، ضروري دی د هر یو ویډیو نه زیاته موږ اوسه پورې دنیا بیماریانو باندې خبرې وکړو، اویرنس باندې خبرې وکړو، خو دا ټول نه غټ اویرنس دی. کار داسې شروع شوی دی که چېرته هم ستاسو ایډیا نه تاسو هسې سوچ وکئ که یو ګستاخانه تصویر شیر شي د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وشي، نو ته خپله سوچ وکړه تا به څوک 5 منټو دپاره پرېږدي، خپلې صفایۍ ته دې هم څوک نه پرېږدي. نو یو کار داسې شروع شوی دی چې یو څو انتشاري ټولګې دي، انتشاري خلک دي چې هغه غواړي چې انتشار وي ولکه کې، هغه غواړي چې بدامني وي ولکه کې، هغه غواړي چې هر ځای کې وینې وي ولکه کې. نو هغه کوي بیا څه کوي بیا دا چې تاسو ته به یو لینک سینډ شي واتساپ باندې. دا ما سره هم شوي دي، زما ډېرو ملګرو سره شوي دي. دا لینک په درته سینډ شي یا واتساپ باندې یا میسج باندې چې ستاسو یو پرسل راغلی دی یا ستاسو دومره پیسې دي، د لینک باندې کلیک وکړئ، خپل چې کوم هغه پروفایل دی یا کم پیج تاسو ته درکړي دا خپل فارم دی دا فل کړئ، دا ډک کړئ، دې نه پس په تاسو ته دا پیسې میلاو شي. چې کله هم ته لینک باندې کلیک وکړئ نو ستا ایډیا نه به څه شي هیک په شي، که هغه ټیک ټاک وي، که هغه انسټاګرام وي، که هغه فیسبوک وي، که هغه ټویټر وي، هر یو شی به درنه هیک. نو چې کله هیک کړي نو بیا کوي څه شی، اول خو خپل ځان دپاره استعمالوي، که ځان دپاره نه استعمالوي د انسان مړ کول نن سبا ډېره اسانه طریقه دی چې هغې هیک کړی دي د هغې ایډیا نه ته د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې یا د اسلام په شان کې یا د الله پاک په شان کې داسې وینم ګستاخانه تصویر یا پوسټ که چېرته هم شیر شو نو څوک ترې خپلې صفایۍ ته هم بیا نه پرېږدي. نو دا هغه خلک دي چې دا غواړي داسې چې دې علاقه کې بدامني وي، دله علاقه کې امن نه وي، دې علاقه کې خون وي، علاقه کې مړ کول وي. نو دې خلکو نه ځان وساتئ. زما چې څومره لیدونکي دي اورېدونکي دي زما هغې ته هم دا خواسته چې ګوره خیال کوئ اسلام څه وایي اول هغه فالو کوئ. اسلام دا وایي چې کله هم ته یو شی وګورئ نو فتبینو تاسو څه کوئ تحقیق وکئ، تحقیق نه پس تاسو کار کوئ. خو نن سبا هغه شی نشته. ډېر داسې کیسونه وشو چې هغې کې به 80% داسې خلک وي چې هغه به خبر هم نه وي چې څه شی دی، خو که څوک ورته ووایي چې بس بیا ډایرکټ منډه دی او انتشار دی او ټک ټوک دی بیا پته نه لګېږي. خو اسلام فالو کوئ، صحیح مذهب فالو کوي چې اسلام څه وایي، خدای پاک څه وایي، حدیث او قرآن څه وایي. چې کله هم داسې یو پوسټ وګورئ کوشش کوئ چې اول تحقیق کوئ. کیدای شي هغه سړی خبر هم نه وي، ملاست وي، ناست وي، خپلو ملګرو سره ګپ شپ لګوي. نو دا ایډیا هکېدل شروع شوي دي. دې نه بغیر خپل چې څومره هم سوشل میډیا اکاونټس دي، سوشل میډیا ایډیا دي، تاسو هغې باندې خامخا 2 سټیپ ویریفیکیشن ولګوئ. 2 سټیپ ویریفیکیشن دی څه شی؟ 2 سټیپ ویریفیکیشن دا دی چې ته کله آی ډي لوګین کوې نو تا ته به یو میسج راځي. نو هغه خلک چې څوک سوشل میډیا سره پاتې شوي دي هغه پوهېږي، که چا نه وي لګولي نو 2 سټیپ ویریفیکیشن خامخا اون کوئ. ولې چې دا وخت داسې دی چې خلک نه غواړي چې یو ځای کې امن وي، یو ځای کې هغه خوشحالي وي، خندا وي، دا نه غواړي. داسې یو څو ټولې داسې څو ګروپونه وي چې هغه غواړي چې دې ځای کې همیشه دپاره جنګ وي، نفرت وي، فتنې وي، مرګونه وي، عذابونه وي. نو دا ویډیو انتهایي زیاته ضروري وه چې څومره هم خلک دي او ډېر خلک ما داسې لیدلي چې هغه زما په نوم باندې واتساپ یې جوړې کړي دي. خلکو ته وایي چې زه ډیلیوري کوم، زما دا پروډکټ دي، ګورې هېچا نه مالی، زه نه ډیلیوري کوم چاته، نه زما نمبر چا سره شته دی، نه زه د ډیلیوري کیسونه کوم، نه زما داسې غټ هسپتال شته دی چې هغې کې زه خلکو ته وایم چې راځئ دې ځای کې موږ سامانونه خرڅوو. سکیم چې څومره هم دی، څومره هم سکیمران دي، هغې نه لرې اوسئ. کله هم درته لینک راشي هغې باندې کلیک مه کوئ، ځان سیف وساتئ. مهرباني.